واده دې کړی؟ او په خپله خوښه که د کورنۍ په خوښه؟ تر ټولو غټ ارمان مې دا دی چې د افغانستان خاص استازیتوب وکړم او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې راپانده اوسم. په کرکټ کې د نړۍ په کچه خوښې لوبغاړی څوک دی؟ د ماشومتوب یاره څه یم زه ښه عادتونه ډېر کم لرم. چا درته دې زمینه برابره کړه چې راشي ښار ته دلته سیالي وکړي او بالاخره ملي ټیم ته ورسېږي؟ سلامونه مینه او درنښت درنو لیدونکو، په دې هیله ښه به یې او زموږ د ځانګړو مرکو لړۍ به مو تعقیب کړي، خوښه شوي به مو وړاندې مو د ملي لوبډلې له یو شمېر نورو لوبغاړو سره هم مرکې درته کړي دي، ستاسې له تعقیبونې، ستاسې له مینې او ستاسې له خوښونې مننه چې راسره یې. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له یو بل ډېر تیز توپ اچوونکي وفادار مومند صاحب سره مرکه درته لرو. د که څه هم په ملي لوبډله کې دا ډېره موده کېږي چې نه لیدل کېږي، خو د ملي لوبډلې لپاره ټیسټ سیالۍ هم کړې ده او د هند په خلاف لوبېدلی. دغه راز په کورني کرکټ کې هم ښې سیالۍ کړي دي او ښه سپیډ سر توپ اچوونکی دی. مومند صاحب راسره ولاړ دی، له ده سره د دوی په ژوند او دغه راز کرکټ باندې لنډه مرکه لرو، په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ. مومند صاحب ستړی مه شئ، جوړ په خیر. مننه، خیر اوسې تاسو نه. مرکه لنډه ده، پوښتنې هم لنډې او ځوابونه هم لنډ دي. د پیل پوښتنه مو پوره نوم دی چې شی دی؟ وفادار مومند. څومره زده کړې مو کړي؟ تر 12 عمر دې څو دی او څو کاله کېږي چې کرکټ کوې؟ عمر خو مې 21 کاله دی، تقریبا 6 کاله کېږي چې پروفیشنل کرکټ مې شروع کړ. ډېر ښه ډېر ښه. څو ورونه او څو خویندې یې په کورنۍ کې؟ 2 ورونه یې ماشاءالله 2 خویندې. ډېر ښه ډېر ښه. کورنۍ کې بل څوک کرکټ کوي؟ نه، بس 2 ورونه مې یو مشر دی، یو زه یم، بس هغه کرکټ نه کوي او زه کوم. ډېر ډېر د کوم ولایت او د کومې ولسوالۍ؟ د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ. اصلا د همدې ځای یې؟ بالکل. واده دې کړی؟ او په خپله خوښه که د کورنۍ په خوښه؟ او په خپله خوښه، واده خو د خپلې خوښې شی ده، په خپله خوښه. پرون نافتا ولم سره غږېدم، هغه ویل ما د کورنۍ په خوښه کړی، خوشحاله یم. تا خپله خوښه کړی؟ او بس کورنۍ خوښه پکې او د هلک رضا هم پکې، نو دا ښه خبره. څو بچیان لري؟ تر اوسه مې بچیان نشته. خدای دې بچیان درکړي. د چا د خوا کله درته د مینې وړاندیز شوی؟ نه خو واده مې کړی ده، نو اوس د هغې نه وروسته به څه د مینې وړاندیز وشي. دا د واده خبره زیاتره لوبغاړي پټوي، بیا عموما تنکي ځوان لوبغاړي. تا څنګه داسې په ډاډه زړه وویل چې واده مې کړی؟ نو مومندان خو پاک خلک دي، پاکه خبره کوي. ډېر ښه ډېر ښه. د ماشومتوب د وخت داسې عادت چې ته پرې ډېر راټل کېدلې او کورنۍ به در پیدا کړلې، کېدای شي وهل ټکول دې پرې خوړلي یادېږي دي؟ بس صرف په کرکټ مې ډېر وهل هم خوړلي او اوس مې ډېر سپورټ کوي. ډېر ښه. او ښه عادت دی د ماشومتوب د وخت؟ د ماشومتوب یاره څه یم زه ښه عادتونه ډېر کم لرم. ښوونځي کې د کوم مضمون ډېر بد دی راته؟ ریاضي. د ښوونځي نه کله تښتېدلی یې؟ ډېر زیات. کرکټ دپاره. ماشومتوب کې د کومه لوبه ډېره خوښه وه؟ ما خو د شروع نه کرکټ خوښېږي او تر اخره پورې ورته خوښېږي. د ماشومتوب د وخت لوبه دې هم کرکټ وکړه که کومه بله لوبه دې هم کوله؟ نه، ما کرکټ باندې ډېر فوکس و چې ما زه په ښه او بد پوه شوی، ما کرکټ شروع کړی و. هغې نه وروسته ما سې بلې لوبې ته زړه نه یخه شو. ښوونځي کې څوم نمره وې؟ تر اول صنف نه ومه پورې خو اول نمره ومه، بیا مې چې کرکټ ته مخه کړه بیا 5م نمبر فارغ شوی یم 12م. په کرکټ کې د نړۍ په کچه خوښې لوبغاړی څوک دی؟ د نړۍ په کچه خو مې فاست بالرانو کې شعیب اختر دی او حمید حسن. په نړیوالو سیالیو کې د تر ټولو تیز توپ چې کړی څو، سرعت یې څو، سپیډ یې څو؟ د تر ټولو تیز توپ مې په انډیا خلاف ټیسټ میچ کې کړی چې 140. په افغان لوبغاړو کې د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ افغان لوبغاړو کې مې خوښې لوبغاړی په بالینګ کې حمید حسن دی او په بیټینګ کې ټول دي. نو ټول. په فیلډینګ کې کوم ځای کې ډېر بریالی، کوم ځای کې ښه ډګر ساتنه کوي؟ میډان او میډاف کې ډېر کرکټ دی کړی د افغانستان لپاره، خصوصا په ملي ټیم نه وروسته نورو ټیمونو کې. کله د کم توپ وهونکي نه ډار شوی یې، کم بیټسمین نه؟ تر اوسه د توپ وهونکي خو چې ښه وکټه بیټینګ ته میلاو شي نو خامخا به ډارېږي، خو مونږ همدا کوشش چې خپل بالینګ کې دغه کوشش وکړو چې بیټسمین رانه مونږ ګیر نه کړي. کوشش مو دی. افغانستان لپاره د لومړنۍ نړیواله لوبه د چا په وړاندې وه او پرفارمنس دې په هغې کې څنګه و؟ زما خو د انټرنیشنل ډیبیو د انډیا خلاف کړی و او بس 2 وکټې مې آوټ کړی وې ټیسټ میچ کې. که د خوښې د کرکټ فارمیټ دی 20 ورځې سیالۍ دي که 50 ورځې او که ټیسټ؟
نو زه خو تر اوس وخت ټیسټ میچونه کوم او د خوښې کرکټ مې 20 دی په کرکټ کې دی تر ټولو لوړې منډې څو دي په بیټینګ کې خو ما ډېر ښه پرفارمنس کله نه دی کړی خو بیا هم داسې 10-15 پورې مې فرست کلاس میچونه کړي تر ټولو بده خاطره دی د کرکټ له نړۍ نه شته د کرکټ د نړۍ نه ټولې ښې خاطرې دي یاره بده خاطره خو مې هغه وه چې کله زه ایشیا کپ نه ډراپ شوم انجرډ شوم هغه بده خاطره په لوبغاړو کې په افغان لوبغاړو کې د راز او نیاز ملګری څوک دی افغان کرکټرانو کې ټول ما د خوښې ملګري دي خصوصا عظمت او درویش او فضل حق او دا لکان چې ما ډېر د خوښې او د راز او د نیاز ملګري عظمت هم ته یاد کړی وې ته عظمت یاد کړه مطلب ستاسو اړیکې ډېرې نږدې دي بلکل دې کې خو شک نشته په نړیوالو لوبغاړو کې نږدې ملګري لري داسې څوک شته چې له افغانستان نه بهر نورو ټیمونو سره لوبېږي او ستا د خوښې لوبغاړي مې او ملګرتیا هم ورسره لري یاره د خوښې لوبغاړي خو مې ټول دي خو د ملګرتیا خبره داسې ده چې ما خو ټول 2 ټیسټ میچه کړي څه ډېر هغو سره بلد نه یم او خاص ملګری خو مې نشته عظمت عمرزی وایي چې وفادار په افغان لوبغاړو کې تر ټولو شوخ لوبغاړی دی ستا له نظره به څوک شوخ لوبغاړی زما د نظره خو څه وایم شوخ خو په هغه انټرنیشنل کرکټ کې خو ټول نه شوخ چې دا حضرت زازا دی ښه ډېر ښه د خوښې روزونکی یا کوچ دی څوک دی په نړیوالو کې افغانستان کې خو مې خوښې کوچ چې دی دولت احمدزی او رئیس احمدزی دا زما فیورټ کوچ دی داسې خاطره چې هیڅکله دې نه هېرېږي هغه د کرکټ د نړۍ نه بهر مې راته ویلی شي د ژوند په هره برخه بس د ژوند خو ښه خاطره خو زما همدا وه چې زه نیشنل ټیم ته سلیکټ شوم دا زما تر ټولو ښه او خوږه خاطره په نړیوالو لوبغالو یا میدانونو کې د خوښې لوبغالی په لارډز خو میچ مې پرې نه دی کړی د خوښې شارټ دی د کور ډرایو کولی شي لوبولی شي کوشش کوو چې ویلوبو د خوښې لوبډلمشر یا کپټن دی څوک دی د خوښې لوبډلمشر راشد خان درې داسې لوبغاړو نومونه که درې نه یي دوه چې اوس پورې ملي ټیم ته لاره نه ده پیدا کړې خو ته ترې تمه لرې چې لاره پیدا کوي او د افغانستان خاص سازولي به کوي لکه راشد او مجیب لوبغاړي بلې لوبغاړي خو ټول ښه لوبغاړي دي انشاءالله را روان نسل کې خو ټول ښه پلیران دي انشاءالله ډېر پلیران به داسې چې منشن کوی نه شم خو ټول ښه پلیران دي انشاءالله ټول به خاص استازولیتوب کوي په مومندره کې دې ډېر کرکټ کړی او ما دې سیالۍ له نږدې کتلي داسې سیالۍ چې ما پکې کومنټري کوله او تا پکې لوبه کړې ده خصوصا په ګردي کرکټ ګراونډ کې چا درته دې زمینه برابره کړه چې راشي ښار ته دلته سیالي وکړي او بالاخره ملي ټیم ته ورسېږي زه خو چې په لومړي ځل ما د مومندرې ټیم کې لوبه کوله نو زه استی ګل ډېر سپورټ کړم بختیار ساحل ډېر سپورټ کړم بسم الله جان شینواري ډېر سپورټ کړم د دې خلکو همکاری نه وي چې زه سپورټ کړم او تر دې ځای راورسېږم درې ځوابه یو څو پوښتنې دي زه درته درې ځوابونه وایم یو به ته انتخابوي خوښه دې ده اوله پوښتنه دا چې اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو غوره توپوهونکی څوک دی ویرات کوهلي جروټ او که کین ویلیمسن ویرات کوهلي تر ټولو ښه تیز توپ اچوونکی بومرا میچل سټارک او که ټرنټ بولټ بومرا د نړۍ تر ټولو ښه لوبډله انډیا استرالیا که انګلند که کرکټر نه وی کرکټ دې نه کولی څه به دې کول یاره ما سوچ هم نه ده کړی زه کرکټر نه ما به څه کوم خو د ماشوموالي نه مې کرکټ شروع کړی ده بس تر اوسه پکې لګیا یم که د افغان ملي لوبډلې لپاره لوبېږي ښې سیالۍ کوي او بالاخره ریټایرمنټ یا تقاعد اخلي بیا به پلان څه نو کوچینګ کرکټ نه زموږ خلاصی نشته عظمت عمرزي ویل چې زه به سوداګري کوم ته کوچینګ کوې بس هغه خپل نظر دی ما خپل په ملي لوبډله کې تر ټولو آرام لوبغاړی شي بیخي شوخي نه کې آرام ناسي څوک عظمت عمرزی له کوم داسې لوبغاړي سره چې ته ورسره خوشحاله چې په بالینګ کې تاسو پارټنرشپ وکړي څوک دی یامین احمدزی له افغانستان نه بهر د خوښې هیواد دی خوښې هیواد مې انګلند داسې هیواد چې ستا پرې د افغانستان مینه ماته شوې کله ورغلی ټول هیوادونه مختلف خو چې انډیا ته لاړ شو بیا داسې احساس کول لکه افغانستان کې هند کې تر ټولو غټ ارمان دی کوم یو دی تر ټولو غټ ارمان مې دا دی چې د افغانستان خاص استازولیتوب وکړم او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې راپانده اوسم که زما په ځای ته وې زه وفادار مومند وې او ته خبریال وې کومه پوښتنه به دې کوله
زه خو دې ډېر حیران کړم هغه به څه ویلې. په دې ټولو پوښتنو کې کومه پوښتنه در باندې ښه ولګېده؟ ټولې پوښتنې ښې وې. ډېره مننه، خوشحاله اوسې، خدای دې درته لره. له تاسو هم مننه ډېره. کور آباد، خوشحاله اوسې. درنو لیدونکو، وفادار مومند مو اورېدله، ده سره مو لنډه مرکه درته لرله، په دې هیله چې له مرکې به مو خوند اخیستی وي. بله دغه ډول مرکه چې درته برابروو چمتو کوو، تر هغې موږ په خپلو نیکو دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل شي، خوشحاله اوسئ.